السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو محترمو ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وي، جوړ وي، شپې ورځې د ژوند زندګي او صحت مو هم ښه وي. او زموږ ټیکنیکل شهید پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایو. ملګرو، تاسو ته نن ورځ موږ بیا یوه ډېره بهترینه، مهمه، خوندوره ویډیو چمتو کړې ده. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو چې ده زموږ په همدې اړه ده چې څنګه موږ تاسو کولی شو د خپل موبایل انټرنیټ سیټینګ وکړو. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته چې په افغانستان کې مختلفې شبکې دي. افغان میسي، مثال د روشان، اتصالات، سلام، MTN، او هر یو ځانته جلا جلا سیټینګونه لري. مثال تاسو چې هر یو سیم کارت کې انټرنیټ استعمالول غواړئ، مثال یا روشان یا MTN یا سلام کې، نو تاسو په موبایل کې ځانته جلا جلا سیټینګ کوئ هر یو سیم کارت لپاره. نو په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته همدا طریقه درښیو چې څنګه کولی شو موږ مثال د یو سیم کارت لپاره سیټینګ وکړو. تاسو ته موږ د ټولو سیم کارتونو سیټینګونه کوو په دا موبایل کې. هر یو تاسو ته زه جلا جلا سیټینګ کوم او ویډیو سکیپ کوئ ما، ویډیو تر پایه وګورئ. نو دا ویډیو ډېره ضروري په دې ده چې خامخا تاسو یوه ورځ نه د مشکل سره مخامخ کیږئ. مثال یې تاسو چېرته نوی موبایل واخلئ، نو په موبایل کې خو اول سره نه سیټینګ نه وي شوی، تاسو به حتما سیټینګ کوئ چې انټرنیټ استعمالوئ. یا تاسو نه موبایل پرمټ شي یا په خپله پرمټ کوئ، نو تاسو نه بیا سیټینګ وغواړئ. نو مخکې له هغه چې موږ ویډیو شروع کړو، چې تاسو که زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو حتما زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. نو راځئ ملګرو ویډیو شروع کوو. نو زه راځم تاسو ته لومړی د MTN سیټینګ کوم. نو تاسو به خپل موبایل ته لوډ شئ. تاسو سره چې هر ډول موبایل وي، تاسو به لومړی په سیټینګ نه کلیک وکړئ. دلته زما سره 3 موبایل دی. تاسو سره که سامسنګ وي یا هر ډول موبایل وي، تاسو به په سیټینګ نه کلیک وکړئ. په سیټینګ کې به تاسو بیا موبایل نیټورک ولټوئ. زه دلته موبایل نیټورک لټوم. موبایل نیټورک به تاسو ولټوئ په خپل موبایل کې چې په هر ځای کې موجود وي هغه آپشن. نو زه دلته به د مور نیټورک نه کلیک کړم یور. نو دلته زه په موبایل نیټورک نه کلیک کړم. ستاسو چې هر ډول موبایل وي، تاسو به په خپل سیټینګ کې موبایل نیټورک ولټوئ او په هغه نه به کلیک وکړئ. نو هر کله مو چې په موبایل نیټورک کلیک وکړ، نو دلته به تاسو په اکسس پوینټ نوم باندې کلیک وکړئ. هر کله مو چې په دا نه کلیک وکړ، نو کیدای شي ستاسو په موبایل کې دلته اډ وي. دلته مو په موبایل کې جمع نشان لیکل شوی، تاسو په دا نه کلیک وکړئ. دلته به تاسو په اډ نه کلیک وکړئ. هر کله چې په دا نه کلیک وکړ، نو لومړی به تاسو راشئ په نیم نه به کلیک وکړئ. نو موږ راځو لومړی د MTN سیټینګ کوو دلته. نو د نیم په ځای کې موږ دلته فقط لیکو MTN. هر کله چې دا ولیکل، بیا به دا اوکې کلیک کړئ. بیا به راشئ VPN ته. په VPN کې به دلته ولیکئ انټرنیټ. بیا به ولیکئ ډاټ MTN. بیا به ډاټ پریس کړئ او بیا به کوم ولیکئ COM. بیا به پریس کړئ ډاټ او بیا به AF ولیکئ. نو بیا به اوکې کړئ. دا و د افغان سیم سیټینګ. بیا به راشئ، تاسو به دلته د بیک بټن ووهئ او دلته دا نشان تاسو وینئ، دا به چک مارک کړئ MTN. دا مو چې چک مارک کړ، ستاسو سیټینګ وشو او تاسو به موبایل ریفریش کړئ او چې دوباره وبخښئ ریفریش نه ریسټارټ کړئ. چې ریسټارټ مو کړ، ستاسو موبایل به ډیټا وښیي، ستاسو موبایل کې به سیټینګ شوی وي. نو اوس زه راځم تاسو ته بیا د افغان سیم سیټینګ کوم. چې د افغان سیم سیټینګ په کوم ډول شي، دا خو د MTN سیټینګ و. نو تاسو به بیا راشئ، دلته به په د اکسس پوینټ نیم نه چې هر کله کلیک وکړ، دلته به تاسو په اډ نشان نه کلیک وکړئ. دلته زما موبایل جمع نشان ښیي، اډ به کلیک کړئ. هر کله چې په اډ نشان نه کلیک وکړ، نوم نه، نو دلته بیا تاسو په نیم نه کلیک کړئ. نو دلته به په افغان سیم سیټینګ کې تاسو په نوم کې ور ولیکئ AWCC. هر کله چې دا ولیکل، بیا به اوکې کړئ. نو بیا به راشئ VPN ته. په VPN کې به تاسو ولیکئ فقط انټرنیټ. بیا به اوکې کړئ. نو بیا زه بیک بټن وهم دلته. بیا دا چک مار به تاسو ولګوئ او موبایل به ریسټارټ کړئ. دا و د افغان سیم سیټینګ. نو اوس موږ راځو اوس د روشان سیټینګ کو. نو دلته زه راځم بیا په اکسس پوینټ نیم باندې کلیک کړم. بیا د اډ کلیک کړم دلته او بیا نیم کلیک کوم. هر کله چې نیم کلیک کړه، روشان ته به ولیکئ په نیم کې روشان انټرنیټ. دلته به تاسو کوم ډاټ یا ټکی نه وهئ، لا به سپیس پریس کړئ. نیټ اوکې به کوئ او بیا بیک بټن ووهئ. چې د VPN کنیکټ اگزیکټلی څه ولیکل، زه دلته بیا دوباره ځم نیم روشان اوکې VPN. دلته بیا زه لیکم ROSHAN
سپیس انټرنیټ. اوکې ها دا څه وینئ ملګرو کومه غلطي مونږ هلته تکرار کړې وه نو دا د رشان سیټینګ دا چکمار به هم تاسو ولګوئ دلته او بیا زه راځم په اکسس پوینټ نیم نه کلیک کړم. اوس کوم سیټینګونه به شول موږ څه سیټینګ وکړل د MTN افغان وسیم رشان. اوس موږ راځو د اتصالات سیټینګ ته. زه بیا راځم په اکسس پوینټ نیم باندې کلیک کړم دلته د اډ نشان نه کلیک کړم او دلته بیا نیم کلیک کوم. نو دلته زه د اتصالات سیټینګ ورکوم دلته په نیم کې لیکم تاسو په نیم کې ولیکئ سټریمینګ فاصله به ورکړئ اتصالات بس بکات ولیکئ سټریمینګ اتصالات او بیا به اوکې کوئ. دلته به تاسو بیا د VPN نه کلیک وکړئ دلته به ولیکئ تاسو اتصالات مو چې ولیکئ بیا به ولیکئ ډاټ بیا ولیکئ اپ ډاټ WEB ویب بیا به اوکې کوئ. دا مو چې اوکې کړ بیا د بیک بټن ووایئ او دلته به د چکمار ولګوئ تاسو اتصالات چکمار او دلته بیا تاسو خپل موبایل ریسټارټ کړئ. نو اوس کوم سیټینګ پته شو اوس د سلام انټرنیټ سیټینګ پته شو. موږ بیا راځو دلته په خپل موبایل کې په اکسس پوینټ نیم نه کلیک کړو او دلته د اډ تاسو په موبایل کې بیا ځئ دلته په ډېرو موبایلونو کې دلته اډ لیکل شوی او په ډېرو کې د جام نشانه خو زما موبایل چې دی په مډل کې ټیټ دی مخکینی مډل دی او د نویو موبایلونو کې ټولو کې دلته اډ لیکل شوی. نو بیا به تاسو د اډ نه کلیک وکړئ او دلته په نیم کلیک کړئ. نو اوس موږ راځو د سلام انټرنیټ سیټینګ کوو نو تاسو په نیم کې ولیکئ سلام بیا به اوکې پریس کړئ. دلته په VPN کې هم ولیکئ په VPN کې به هم فقط ولیکئ سلام اوکې پریس کړئ. اوس که موږ بیک بټن ووهو نو دلته تاسو وینئ موږ ټول واړه سیټینګونه دلته وکړل د ټولو شبکو افغان وسیم اتصالات MTN رشان او سلام. نو په همدې طریقه تاسو کولی شئ ملګرو چې د خپل موبایل کې د انټرنیټ سیټینګ وکړئ. نو که ویډیو مو خوښه شوي ملګرو حتما لایک یې هم کړئ او د نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې هغه هم پیدا ترې واخلي. نو زموږ چینل د سبسکرایب کولو نه در نه پاتې نشئ ملګرو حتما یې سبسکرایب کړئ ځکه چې د دې ترڅنګ زموږ نوره مهمه خوندوره ویډیوګانې تاسو ته در ورسیږي. نو له اوس لپاره د خدای په امان ټولو ملګرو ته ښه وخت غواړم.